د افغانستان او اسلام آباد اړیکې ښه کېدو لپاره یو پاکستانی پلاوی کابل ته سفر کوي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې ده دغه هیواد د سوداګرۍ د وزارت مرستیال خورم آغا په مشئ او پلاوی د اسلامي امارت د چارواکو سره د سوداګرۍ او نورو اړوند مسالو په سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د یکشنبې په ورځ د مارچ 24مه رسنیو ته په یوه استولي خبرپاڼه کې دغه پاکستاني پلاوي د سفر افغانستان سره د پاکستان سوداګریزو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکو ته د اسلام آباد ژمنتیا ښودلې ده. میرمن بلوچ ویلي د سوداګرۍ وزارت مرستیال خورم آغا به د دوشنبې په ورځ د روان 2024 کال د مارچ په 25مه د سوداګرۍ او نورو اړوند مسالو په سر د خبرو لپاره افغانستان ته په 2 ورځني سفر ولاړ شي. زهرا بلوچ زیاتوي چې پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ ودې او د خلکو ترمنځ د اړیکو ودې ته ژمن دی. دا د افغانستان په 2 جنوب ختیځو ولایتونو باندې د پاکستان د هوایي ځواکونو د بریدونو وروسته کابل ته د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي لومړی سفر دی. د افغانستان اسلامي امارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو الوتکو د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ په لمن سیمه کې او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو په کورونو باندې بمبارۍ کړي چې له امله په دواړو ولایتونو کې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي او 2 کورونه نړېدلي دي. افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان د هوایي پوځ د بریدونه د افغانستان په حریم باندې تیری ګڼلی او د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې د دغو بریدونو په ځواب کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه په کورمه پړه چیناره سیمه کې د پاکستاني په پوځي اډو بریدونه کړي چې پکې د مرګ ژوبلې راپورټونه هم ورکړل شوي دي. د پلاوی په داسې حال کې د اسلامي امارت چارواکو سره په کابل کې خبرې کوي چې د پاکستان نوی حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي اسلامي امارت باید د پاکستان په خاوره کې له افغانستان څخه د تحریک طالبان پاکستان وروستي شوي بریدونه وغندي.